د کمپیوټر ساینس او هیکینګ زده کړې لپاره زموږ د یوټیوب چینل پښتون ټیک سبسکرایب کړئ. السلام علیکم دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم چې د فیسبوک ایډي څنګه جوړیږي. دوستانو دلته کله چې فیسبوک خلاص کړئ نو دغسې یو پاڼه درته خلاصوي، یو عکس غوندې درته ښیي. نو دلته پاس دې ځای کې تاسو خپله ژبه کوی سئ، لګوی سئ په کومه ژبه باندې تاسو پوهیږئ که نه، که دا اردو یا دا کومه یوه ژبه تاسو غواړئ. دې کې زیاتې ژبې دي، د بدمرغه پښتو پکې نشته. دلته بیا لیکلي دي وایي دا موبایل چې په کومه ژبه کې ده نو هماغه ژبه باندې. نو ما موبایل په فرانسوي کې ده، نو فرانسوي باندې زه پوهیږم، نو موږ به په فرانسوي کې کوو یا ډایرکټ موبایل نه هم کېږي. او دلته زه فرانسوي باندې مې کلیک، نو دلته تاسو خپل لکه جیمیل ادرس یا نمبر او دلته پاسورډ ورکړئ که نه، کنیکټ شئ. او دې لاندې دا شین خط چې ده دې نه تاسو یو بله آی ډي جوړوی سئ. نو موږ بله آی ډي جوړو نوې، نو دلته به کلیک کړو. دلته هم چې کلیک کړو دوستانو نو دغه شین آسماني شین رنګ چې ده دلته به بیا کلیک کړئ. دلته هم چې کلیک کړو نو اوس درته ما هغه کې موبایل کې هغه ثبت دی که نه جیمیل یې، نو وایي غواړئ چې جیمیل سره یې کنیکټ کړئ، پوښتنه غوندې کوي. نو زه ورته وایم چې په جیمیل سره. نو زه دغه جیمیل اخلم، عیسی ګینګ دی نوم ده، مخکې نه راته ولګوه ځکه دا نوم یې ما په جیمیل کې ده. که زه یې دې بدلول غواړم نو دلته بدلوی سم، خو زه یې همداسې پرېږدم. د شین خط باندې بیا کلیک کړو. دلته اوس د پیدایش نیټه غواړي که نه، نو هغه به پکې ورکړو. پیدایش نیټه هم ورکړه. اوس دلته غواړي وایي دغه کې پوښتنه کوي چې ته د نر یا ښځه یې که نه. نو ما فرانسوي کې ده، څنګه تاسو ولده ما موبایل او دا فیسبوک مې فرانسوي کې کړ. نو دلته فام لیکلي او دلته ام لیکلي. نو فام ښځې ته وایي، ام سړي ته. زه سړی یم نو دلته ام باندې کلیک کوم. نو بیا مخکې ځو. دلته اوس نمبر غواړي، یا تاسو کولی شئ په نمبر یې جوړه کړئ یا په جیمیل ادرس باندې. نو اوس زه تاسو ته ښیم چې په هغه سره څه خل جوړیږي، نمبر سره، جیمیل سره. او بیا که چېرته تاسو غواړئ چې په نمبر باندې جوړول غواړئ نو دلته نمبر خپل ورکوی شئ، یا هماغه یو رقم ته نور کېږي، خو فقط دغلته تاسو د جیمیل په ځای نمبر ورکړئ. زه په جیمیل ادرس باندې جوړوم، نو دغلته د لاندې دا ځای چې تاسو څنګه وینئ د خط جیانو نه پاس دلته به کلیک کوئ. دلته اوس کله یو خپل هغه هم درنه غواړي جیمیل ادرس کې تاسو موبایل کې ثبت نه وي. ما اوس موبایل کې مې جیمیل ادرس کنیکټ ده، نو ما سره تیاره ثبت ده، هغه یې راته راواړول کوم یو کې دی کې کوم یو باندې احکومه سره کنیکټومه. که چېرته غواړم زه مطلب یو بل جیمیل ادرس ورته واچوم نو دلته هم کوی شم چې ورته راوایشم دې ځای نه. نو دلته به زه خپل جیمیل ادرس ورته راوشم. دا ده مخکې نه راغی ځکه مخکې مې لیکلی و دلته صفر، نو دا مې پکې ورکړو. اوس هغه غواړي پاسورډ به بس یو دانه ورکړو. داسې د هغه لپاره ده که نه، مطلب داسې پاسورډ غواړي چې لکه کوم یو پاسورډ تاسو خپل فیسبوک ته ورکوئ، نو پاسورډ په خپله خوښه باندې ورکوی شئ. زه به بس سبسکرایب ولیکم لکه پاسورډ. مخکې دلته اوس
انسکرپشن او بس هغه سي لکه جوړه کې موږ وارم کړه انټرنیټ مې صحیح کار نه کوي نو ځکه دلته اوس سیخ کېږي نه داسې خبره نه کېدای چې تاسو ته هم راسي نو تاسو بیا هم کولی شئ ټرایي بیا وکړئ اوس صحیح انټرنیټ لږ راکوي غوندې څه بس شروع وکړه دلته یې لیکلي création de votre compte مطلب یې تاسو د اکاونټ جوړول که نه لګیا دي اوس کنیکشن مطلب کنیکټېږي ورسره نو دلته لیکلي connectez-vous dans seul gestion زه به ورته وایي دلته درنه غواړي چې دا پاسورډ ثبت کوئ که نه په خپل هغه کې موبایل کې لکه څنګه بیا فیسبوک ته راسي نو ډایرکټ که فیسبوک ایډي دې ډسکنیکټ کړي مې که نه نو بیا هم ورسره کولی شئ ډایرکټ کنیکټ چې پاسورډ لګولو ته ضرورت نشته زه ثبتومه نو دلته مې په دې باندې کلیک کړ دلته اوس لکه لیکلي که نه دا جیمیل ادرس د پاس کله چې ورسره کنیکټېږي دا به بیا پاس ورکړي او دا یې پاسورډ ده نو دا به بیا لاندې ورکړي هلته یې درته ښیي که چېرته درنه هېر شوی که نه نو دې نه کولی شئ ووینئ او بیا یې ولیکئ یا سکرین شاټ واخلئ نو اوکې باندې کلیک کوو اوس وایي یو عکس غواړئ د پروفایل عکس ورته واچوئ که نه نو مطلب که غواړئ عکس ورته واچوئ دغه شین خط سیده دیږي کوي په دې باندې وکلیک کوئ او دغلته عکسونه تاسو ګالري ته هم راولي هغې کې کوم یو عکس پکې اچول غواړئ هغه عکس ورکړئ زه لو فی الحال عکس پکې نه اچوم نو دلته بیا کولی یم چې عکس پکې سمدستي نه اچوئ نو دیجې باندې کلیک کوئ که دا دلته بیا بس عکس دیجې نه تېرېږي نو زه به په دې باندې کلیک کړم عکس هغه نه تېر شو اوس وایي دې کې کوم یو ملګري ځان سره اچول غواړي که نه دغه کوم یو چې مخکې نه دلته اډ کړي دي که نه چې دوی ته ریکویسټ کول غواړي نو ډایرکټ ریکویسټ ورکېږي نو زه یې لرې کومه چاته ریکویسټ نه کوم نو دغې ځای نه ډایرکټ دلته بیا لرې کوی شو او که چېرته تاسو څوک راچول غواړئ پکې نو دلته په دې کسانو باندې کلیک کوئ دغسې کوم یو څه غواړئ او دلته یې لاندې بیا دلته دا شین خط دې باندې کلیک کوئ هغه کسانو ته به ریکویسټ ورشي نو زه اوس فی الحال څوک پکې نه راچوم دلته مې کلیک دلته وایي دا پوښتنه کوي که نه دا کوم یو نفر ته هلته کلیک کړه نو هغه پکې راچول غواړي که نه زه ورته وایم نه نو دلته به کلیک کړم او که راچول غواړم نو دلته یې کولی شم دیجې کې کلیک کولی نو زه دلته کومه ځکه راچول یې نه غواړم اوله ایډي مې جوړه شوه نو اوس فی الحال ما سره هېڅ شی ځکه دلته راته نه ښیي ځکه ما سره څوک دوستان پکې نشته که نه دلته یو څه هغه راولي دلته چې کوم یو ته ریکویسټ کوي که نه کسان او نور څوک را سره نشته عکسونه مکسونه چې نه راځي ځکه چا سره کنیکټ نه یم نو دا یو دی فیسبوک نه اټومیټک یو هغه راغی که نه پبلیسټي غوندې نو تاسو بیا دغسې ایډي اوس جوړه شوله دوستانو که په نمبر باندې جوړول غواړئ او نه پوهېږئ نو هم ویلی شئ په نمبر به هم جوړه کړم او تاسو ته په وښیم څه رقم ته جوړیږي او که د فیسبوک پاڼه مطلب هغه پیج څه رقم ته تاسو کوئ داسې پیج لایک کوئ نور ورسره دغه یې که نه خلک چې پیج لایک کړي اوس خو دې کې خو ریکویسټ کېږي هغې کې چې پیج څنګه لایک کړي بس ته ورسره اډ یې د هغه ویډیوګانې هر شی تا ته راځي نو که هغسې کول غواړئ هم بله ویډیو په هغې باندې وکړم کمنټ کې ووایئ او ویډیو لایک کړئ شیر یې کړئ ملګرو سره